بسم الله الرحمن الرحيم. که چیرې یوه ښځه بد چلنده وي، قرآن کریم ورته لاره ښودلي دي. لومړی نصیحت ورته وکړئ. که چیرې اصلاح نشوه، بیا خپله بستره ورڅخه جلا کړئ، او که اصلاح نشوه بیا د وهلو اجازه شته، خو وهل به داسې وهل نه وي چې په هغه باندې زخمي یا یې هډوکی مات شي، او یا په مخ، خوله او یا عورت باندې ووهل شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې په ښځه باندې تر ټولو زیات حق د چا دی؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې د هغې د خاوند تر ټولو زیات حق پر خپله ښځه دی. حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یوه ښځه به د الله د حق څخه تر هغې پورې خلاصه نشي تر څو د خپل خاوند حق یې نه وي ورکړی. په بل حدیث شریف کې راځي د کومې ښځې چې خاوند د هغې څخه ناراضه وي، د هغې ښځې نه لمونځ قبلیږي او نه یې کومه نیکي قبلیږي. په بل حدیث شریف کې راځي هغه ښځه به جنت ته داخله نشي تر څو خپل خاوند حق یې نه وي ادا کړی. په بل حدیث شریف کې راځي که چیرې خاوند د خپله ښځه د بسترې لپاره راوغواړي، هغه ښځه منع وکړي او ورنشي، او خاوند د شپې د غوسې په حالت کې تېره کړي، ملایکې تر سهاره پورې پر دغه ښځه باندې لعنت وایي. او یو بل حدیث شریف کې راځي که چیرې خاوند د یو ښځه د یو کار لپاره وغواړي، ښځه باید ورشي اگر که په ترانه ناسته وي. همداشان میړه هم په خپله ښځه باندې حق لري، او ښځه هم په خپل میړه باندې حق لري. هیڅ میړه ته نه ښایي چې په خپله ښځه باندې په ظلم او جبر باندې کار وکړي، او یا یې داسې کار ته مجبوره کړي چې هغه د شریعت خلاف